نو سترګې سره پیدا دي الله قرآن ته پیوګو د دنیا ضرورت ته پیوګو خزه تم پیوګو ته دا وګورئ الکه خبره صفاس پینې کو دروغ نه ما څه دا وګورئ خزه ته ولې حضور پاک فرمایي چې خزه ته په خوشاله نظر وکړه او تا خاندل په دې کې ثواب او چې چا خدي په عمل وکړي او کله چاني ګوړه ګوړه خوري خور بخوږي او که نوړې دی واغښت خزه له خله کې دی ورکړه نوړې دی واغښت خزه له خله کې دی ورکړه قسم په خله په دې کې ثواب الکه په سنت عمل وکړي رسول الله مبارک فرمایي حتی ما تجعلوا فی امراتک یو نړۍ هغه غریب لاس خوشاله نه دي ور اگر اندور خدای نه مراد هغه له بخامه نړۍ په خله کې منډي دا خاصه برابر خزا دا جکه جوړه خزا خبر هغه له نړۍ راواخلي او دا تخله کې واچي تخله واده کې نړۍ د تخله کې واچي رسول الله مبارک فرمایي قسم په خدای دې کې سوال په دې سنت او عمل کوي کې باندې کوي جواز خو یاره حضرت سے په درخواست وکم جواز تسبیح نه دی ګوري نو یو رشتہ دار زنانه ده چې خوشتبي په کې کوخه یو زنانه ده رشتہ دار دا غیر د خاوند وانه راغلی دې دې ما في خبره مخلي لراله حکومت نو ما ولا جوړه کوله طالبانو سره دا خبرې کوو هم سره نه کوو تاسو اکثر طالبان ناشې نو ما ولا جوړه کوله اگر رشتہ دار زنانم زمانه ستر نه کوم مشر زنانه دا خاوند نه دې خیر مشرم نو مال روغه کوله نو را وسنو اذان ډېر تیز او خاوند به ډېر زیات راټو بد برته وي نو ما ته د خدای نیک بخت دستا خاوند احترام قدر د خاوند عزت شریعت کې او حق وي دی راول مو دې مخامخ خبرې کو ته جوړاو اصلي میرا واسطه میرا ولې ماته نه می پریدار وخت مې کنزي بار طرف پسې ورو دي خلکو مخ کې می بیزته کی کومه وهلو مې ټکول په والو ټکول نه ده مې اصل جنگ پسې دی راول به جنگ معلوم کو کنه یو ځای معلوم کی چې کوم نه نقصانی پر ستر ورکه مې اصل مقصد سره اخذ ډېر عجیب وا ماته مولوی صاحب دې سار لار کې ډیوټه چې بیا راشي ډیوټه نه زول خمد اداره روټه موټه برابر کم په وکړه دی بیا ودی لار شي پټی ته غیار ور سار ولا نوکران نوکر بودی مزدور بودی هغه زول برابر کم مازیګر ولا چي ور کم تلار شي جمعه کې خپل منځ کې مانځنه پس لګیای خپل تلاوت کوي تلاوت نه پس دی با خام منځ کې ما خام نه پس اوابین کوي ما سوتن منځ کې مانځنه پس لګي خپل تلاوت خدای نه وخت داسه بزرگ خاون تعالی خدای درکړي او ته د پس خبرې کوي خدای به چل شي خدای به په ګونګې شي دا ماته ولګ مخ کې زم صبر به خلاصوم رستو به خبرې کوم دا خبره نیمګړې وره مې خبر پسې ځه نو بیا ما سلطان چې خپل منځو کې بیا نفلونه کوي چې نفلو کې او کټ تراشي نو قبله تمخ کی تسبیح وي به مولوی سے پیش وي ما بالکل پیش میں پیش نو مفتی سے ته خدای ته غوړي لګه گزاره کوي د خلکو سره لګه گزاره ور سره کوي نو ما غته تا خدای به خباسا ما ګوره حدیث کې راځي رسول الله مبارک فرمایي ان لنفسك عليك حقا نو نفسم حق دي ان لزوجك عليك حقا دخل حق دي نو ما خو ته کې ویم خپنه شي نو ما وی دلته کې ردی تسبیح وخت نه نوې تسبیح راو دغه اجر ثواب دی دې باندې عمل کوي د رسول الله مبارک سنت قسم په خدای ما اکثر طالبان تاسو کوي وی دروازه کې سړی بيبي سره یو ځای شي مې بالکل په شریعت کې دام ثواب دا ثواب دی ګوره بعض حضرات کوئی به د دې معافي د مو پیر صاحب خسړې ولې خپل خواهش قربان کړی دی او وعده نه دی خپل خواهش قربان کړی دی وعده نه دی کړی ډېر خسړې مېړو خسړې وی هغه خواهش قربان کړه خزه او د بچو مې نه جوړه دا ولټا د دماغ دا خواهش قربان کړی نه دی مې د رسول الله مبارک نګر پیر سو کو بیا دې کړی دي کنه وای صحابه نګر پیران سو کو بیا دې کړی دي کنه دې کړی نو ما دا سړی نه جوړه پیر صاحب دې جوړ نه دی ما کدا تاوله په قدم بخله بیمار دی دا خواهش نه قربان کړی اے دین هغه دې چې مونږ ته رسول الله مبارک نه راغلی قسم په خدای قسم ته رسول الله مبارک د سنت نه بغیر یو شي کې دین ګوري دا د دین دی نه گمراهي دین هغه چې ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم نه راغلی ما وې اورا چې پیر صاحب دې خواهش قربان کی او چله تکین خپل عبادت کوي او بچی را نه وړي او خزاونه کی پیغمبر سنت پاتې شو کنه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من رغب عن سنتي فليس مني النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني او پیغمبر مبارک فرمایي تناکحو نکاح کې وتوالدوا بچیرا وړه وتناسلوا نسل زیات کې سو فرمایي زما محبوب ګورو صلی الله ولی نسل زیات کې فاني اباهي بكم الامم يوم القيامه قیامت پر بزستاس فوج پنو بدر فخر انی مکاسر بكم الامم تر ما امت ډیر دي نو نکاح سره امت ډیریږي د پیغمبر ارمان نه پوره کېږي کنه پوره کېږي سلور وګوره ما خدو ته یاد نه کې چې غوي مال کارونه ګوره
یو ځل ریاض کې زما یو دوست هغه ډوډۍ کړې وه، عرب هم پکې ناست. هغه عربي ما تپوس وکړي شیخ څو ښځې دې کړې دي؟ مې واحده. یاره چې هغې ما پورې کومه خندا وکړه، واحده. ابل وی واحده، ابل واحده فقط، یو خدای دې کړې دی، خدای مې ما څه جرم کړی دی؟ او ما څلور دی الحمدلله. ابل زما درې دی الحمدلله. بل زما څلور دی الحمدلله. ابل وی زما د پلار درې ښځې وې، اوس مو له څلورمه وکړه. دغه څه مونږ هم یو خدای پیښ کړی. وی تاسو ولې نه شو کولی؟ نه شو کولی. دویمه چې دویمه دی که شریعت کې ما شریعت کې جایز ده، خو زمونږ ښځې کم ځای قبلوي چې دوه دې وکړي په اندرم پایا به شپه کې نه به بره ختې شي نه به لاندې کوزېږي. دوه ښځې به کولی شي. حالانکه چې انصاف کې الا تعدلوا فواحدة، انصاف نشي کولی یو ښځه به کې انصاف کولی شي بالکل سلو کوه. انصاف یو نه کوه بیا به یو کې امت ډېر کا. نو ما پیر صاحب د ښځه نه ده کړې که بیمار دی معذور دی ټیک تا خدای نه نیسي، او که پیر صاحب جوړ دی او ښځه نه کوي مجرم دی رسو نه. امید دی چې 100 کاله عبادت وکړي نو صرف ځان به پورې باسي. یو کافر نشي مسلمانولی او چې واده وکړه درځن خواړو چې تتلی نه دي او نور دین پکې خدای خیر. څونه مسلمانان پیدا شو، څونه امت پیدا شو، د زامن او زامن د لوڼو بچي څومره به پیدا کړي او قیامت پورې به څومره سلسله پیدا کړي. دا سنت دي زمانه. د هر جنتی په کور کې به څلور ولې بیږي، یو به د شاتو وي، یو به د سوچه پیو وي، او یو به د خالص وعلو بو وي، او یو به د شراب وي. خو د خوند دپاره به هلته شراب څکي خلک. د دنیا په شرابو کې سردردیم شته او نشم پکې شته، چې څوک اوس کې غل متیادې ته بیږي. د جنت په شرابو کې به صرف خوند وي، لذت پي پکې، سرخوږي قرآن شریف کې الله وایي، او سرخوږي به هم پکې نه وي او بېهوشي به هم پکې نه، نشه به پکې نه. د حضور پاک مبارک نے صحابی تپوس کی ویسے په ولا کې خدان نه خټي او کانی پکې وي په ولا کې خوندم کوي چې په دې کانو کې وبرواني شرلار کوي. د جنت په دې ولو کې شتا او هغه کې وکانی وي، خو هغه به زمرد او یاقوت او مرجاني، او په دغه ولا کې چې کوم خټي هغه به مشک او عنبري. یو صحابي تپوس کوي ویسے په جنت کې دوړه شتا وي او خو د جنت دوړه به زعفراني هلو دي خوشبوئی وکړي. یو بل صحابي تپوس کوي ویسے پا جنت کے کر کروندشتا غنم با پاکی سو کری جوار هر قسمت پوسنا صحابہ کئی وی آو وی یو سڑی با دا اللہ نا غنم اغواری چی خدای علم شوی دے زمیدار بابا بای غنم کرم اللہ با تخم ورکی زمکا بوتاو خی دی با تخم اکری وی اغا تخم با دا رب پسترگا کی زرغونم شی لوبم شی او اغا با دانیم شی او لکا دا غرونو پشان غنم با تیو دریگی. اللہ بوتاوی چی والا بنی آدم کم وقت پیسم نمڑے گی، تیار ډوډۍ درته ملاویږي او تیار خواکونو بیا هم غنم غواړي. کټ کې به ناست دی چې کومې میوې ترې زړو شي، میوه به څانګه راښکته شي او دې خولې له به دې راورسي. نه پې دوړه شته خوره، نه پکې څښا ځای شته چې د چاته دی د دوکاندار نه دی اخیستې نیمه به غورځوي او نیمه به خورې، دا پکې نشته. او نه پکې دننه هډوکې شته چې ورېږه هډوکې مې د په مری کې وننښلي، او نه پکې دا شته چې دا میوه او دا به له خېټه خرابه کړي او له دې نه مې پرهېز دی او بلډ پرېشر مې دی او د زړه بیماري مې دی او شوګر مې دی، دا قصې دی هلته نشته. ټول به په روغ صحت الله دې بوتلی کې، د چا به بیماري نه، د چا به پرهېز نه، نه پکې لوږه شته او نه تنده شته. نو خلک به دا خوراک څه له خوري؟ دا به د خوند دپاره خوري. لکه سړی په ډوډۍ موړ چې او د هغې نه پس هم میوه خوري، او په تندې مړی تندې نی او بیا هم د خوند دپاره شربت څکي. د جنت خوراکونه اوبه چې خلک استعمالوي د لذت او د خوند دپاره به د موړوالي دپاره نه هلته نه سړی وږي کېږي او نه تږي کېږي. او چې سړی ډېره موړ شي یو اګرمې به وکړي بیا به ضرورت محسوس کړي. او د دې وجود نه چې دلته خولو دي څښا بینتې دي، په جنت کې چې د نه په وجود نه خولو دي هغه به خوشبویي کوي. بیبیانې به خدای دې جنتیانو له ورکړي، کم از کم 2 او یا بیبیانې، او دا خپلې ښځې به سردارانې وي. د دنیا دا ښځه به ستا د جنت د حورو سرداری. ما په ترجمه کې دا وی یو سړي راته وی صاحب د دې بلاګانو نه به هلته هم نه خلاصېږو، دا به راسره هلته وي. مې دا به هلته بلاګانې نه وي، دا به هلته نیکانې او صالحات به وي، دا به پاکې وي. ته عبادت کوې ته جنت ته ځې، ولې دوی به دوزخ ته ځي؟ څه دوی به هم جنت ته ځي که نه؟ ښځې به در سره وي، دا به د هغه حورو سردارانې به وي، او دا به ښایسته ښځې مزېدارې به شي، عربا اترابا، ستا هم زلف وی هم زلف. او هره ښځه به د هر وخت پیغلی نوې واده شوې. او حدیث پاک کې راځي وی دومره ښایسته او خوبصورته به چې د وجود دننه نلې به یې د بار نه ښکارېږي. او کم سرپیچک او لوپټه چې په سر وي د هغې قیمت به دنیا او چې دنیا کې څه دي د هغې نه به بهتري.
او کما خوشبوئی چې پورې کوي د یو نوک برابر خوشبوئی په دې نوک چې څومره راځي که دا دنیا ته راله د خوشبویۍ نه به څوک ژوند تېر نه کړي او که یو جنتي ښځې دنیا ته خپل مخ راښکاره که د انور او د سپومۍ رڼا به راته بیا نه ښکاري دا د جنت خوشحالی به جامې به راته څنګه میلاویږي د انارو په شان بوټې به انار به ترې وشوکې څه به د خوراک دپاره سره جامو دپاره چې ټس ورکې په منځ یې نیم کې دننه به د ریخمو جوړه ترې روځي نو جنت کې چې ستا پړه کې څه راځي الله به درکړي د دنیا د هفتې په برابر ځکه په جنت کې ورځ شپې نشته یو شان ورځ ده دا خلک به یو ځای راجمع شي څوک د نور په منبر څوک د زمرودو څوک د یاقوتو څوک د سرو څوک د سپینو زرو رب العالمین به ورته خپل دیدار وکړي ځان به ورته وښایي وجوه یومئذ ناظرة الى ربها ناظره چې دوی د الله یو سیکنډ دیدار وکړي یو سیکنډ د سترګې د رب برابر نو د جنت د او یو زرو کالو خوشحالۍ به تېرې شي دومره خوند به یې پکې چې راخواره شي د هغه ملاقات نه او کور ته راشي بیبیانې به ورته وایي سړو نن خو ډېر خشته یې خوشبویي ده نه ځي نن خو څه بل شان خشته یې دا ولې وی تاسو خبر نه یې خشته به نه یو ښکلې به نه یو موږ د رب العالمین سره ملاقات کړی او د دنیا د هفتې په اندازه به ټول جنتیان یو ځل د رب العالمین دیدار کوي الله دې زموږ نصیب کړي نورو یو ځل به دا جنتیان مخامخ شي او الله ته به کښېني الله به یې تپوس وکړي جنتیانو وایه څه خوشحالي م پړه شته نه خدایه وګورئ سوچ وکړئ څه ارزو شته تمنا خدای چې څه غواړه میلاویږي ډوډۍ اوبه بیبیانې ستا دیدار پکې کم هم میلاویږي نه یو نعمت پاتې دی هغه نعمت لا تاسو ته نه دی ملی خدایه به څنګه سوچ وکړئ تمنا وکړئ زموږ ذهن کې نه تېرېږي الله به ورته چپ شي غوږ کېږدی نو پروردګار به په خپل شان لایقه د قرآن شریف تلاوت ورته شروع جنتیان چې ووري د دې نه مخکې چې د جنت څومره خوشحالۍ دي به تېرې شي او رښتیا چې تلاوت د قرآن شریف او د پروردګار د طرف نه اواز د الله او زه پکې طالبانو ته کله یم چې بیا سورت رحمان وایي چې څونه خوند به کوي ښه دی کې یو بله نکته اوس واوره قرآن خو په مونږ ته نازل دی نبی علیه السلام ته حضرت ابراهیم علیه السلام دپاره نور صحیفې وي آدم علیه السلام دپاره نور موسی علیه السلام دپاره بل کتاب داود علیه السلام دپاره بل کتاب زمونږ د هدایت دپاره نازل لیکن په جنت کې جنتیان خو د آدم علیه السلام زمانې نه واله تر قیامته پورې به ګورې د ټولو امت ته ټولو جنتیانو ته که د آدم علیه السلام امتیان دي او که د ابراهیم علیه السلام او که د نوح علیه السلام ټولو ته به رب العالمین د قرآن شریف تلاوت اورئ دی خوند یې اورېدو کې څونه خوند وهذا کتاب انزلناه مبارک او چې د یاد پوتې حافظ جوړ شوې دا څونه برکت حضور پاک فرمایي لو جعل القرآن في إهاب ثم ألقي في النار محترق که قرآن شریف په یو سرمن کې بند او بیا دا سرمن اور کې وغورځی سوځېږي به نه دا طالبان په موږ سوال کوي چې قرآن شریف په اکثر خلک تعویز کوي او په سرمن کې بند کړي هغه اور ته غورځی سوځېږي نو وروڼو اهاب په عربۍ کې د کچه سرمن ته وایي د انسان دا سرمن د دباغت نه مخکې چې دا کچی او د نار نه د جهنم اور مراد دی نو که قرآن شریف د انسان په سرمن کې برکې او د انسان یاد کی حافظ شي او دی د جهنم اور ته غورځی نو دی به سوځېږي نه او بل حدیث کې راځي اشراف امتی حملت القرآن و اصحاب اللیل وی زما په امت کې دوه ډلې دي چې دا ډېرې بهترینې دي یو هغه خلک چې د هغوی په سینو کې د الله قرآن پروت دی او یو هغه خلک چې د شپې پاس یو خپل رب ته په سلګو سلګو جاړي خو یاره چې قرآن سرمن کې بند شي سینې ته کوشي په خولې نه ګورې لکه نبی علیه السلام فرمایي وی آخره زمانه کې به یو قومي یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرهم قرآن به په ژبه لولي لاندې به نه کوزېږي په ژبه به یې پړه کې بني نو خدای دې قرآن زمونږ اندامونو زمونږ له ته کوز کړي